السلام علیکم مینوالو. دا به وایي چې وخت ماښامې دی د امام منظر صاحب په خوا کې یو ځل بیا ناست یو. امام منظر آفیشل کوم چینل چې منظر صاحب روان کړی دی، شروع کړی دی، د هغوی نه ټولو مینوالو ته سلامونه، احترامات، مینه او ژوند د امام منظر صاحب په دې دوو شعرونو باندې چې د پردي وطن ماښام کې به خفه خفه ولاړې، د پردي وطن ماښام کې به خفه خفه ولاړې، نن زه خدا مې واوره دې کوڅو پسې به جاړې. مودې وشوې چې منظر ته د نه خط نه خبر راغی، جوړې هېرې دې که یاره د چشمۍ د غرونو غاړې. موږ د چشمۍ د غرونو غاړې نه دي هېرې کړي، د چشمۍ د غرونو غاړو کې یو ځل بیا ناست یو، د خپل پیر صاحب په خوا کې ناست یو، د خپل استاد محترم په خوا کې ناست یو. نو منظر صاحب تاسو ته په خپل چینل باندې منظر آفیشل باندې سلامونه، احترامات، پخیر راغلی، هرکلی، هر څه هر څه. ډېره مننه جی. السلام علیکم مینوالو، السلام علیکم استاد جی، السلام علیکم کیمرامین ارباز، سرفراز، سلمان. ډېره مننه جی مینوالو. دا ریکویسټ تاسو ته ما په هر پروګرام کې تېرو دوه پروګرامونو کې ما کړی دی چې زما چینل دی منظر آفیشل، دا خو په تاسو ته پته وي. او دې سره سره زما د کلي نه چې کوم میا سټوډیو ده او ریسرچ پروډکشن دی، دې هم تاسو ته زه پر زور ریکویسټ کوم چې دا به مهرباني کوئ او دا به ما سره په یو ټریک به دا ما سره بوځئ او دا به کامیابوئ، سبسکرایب کوئ به، خوښوئ به او مینهوالو ته به یې رسوئ. دا ستاسو ډیوټي ده. ډېره مننه جی. یو اردو کلام دا به یو بل رنګ به د مینهوالو ته وښیم، کیدای شي چې ډېر مینهوال نه خبر چې ما د اردو شاعري هم کړې ده کومه. اردو نه به آغاز وکړم. وایي درد وہ لے گیا یارو کمال ہم نے کیا، درد وہ لے گیا، داد وہ لے گیا یارو کمال ہم نے کیا، اس کی بدصورتی کو باجمال ہم نے کیا، جتا رہا ہے بہاروں پہ حق و برنا حق، ورنہ اس دیس کی مٹی کو لال ہم نے کیا، ہم نے آمدن کہا اس کو ذرا وہ جام تو لا، حرام چیز کو خود پر حلال ہم نے کیا، عزت نفس کو پامال کر کے بیٹے ہیں، بھیک اوروں کو ملی ہے سوال ہم نے کیا، ہم تو اوجل ہوئے سورج کی طرح ڈوب گئے، تیری صورت کو مگر لازوال ہم نے کیا، کسی کی پیاس بجھائی، کسی کو رنگ دیے، لہو کو خوب یہاں استعمال ہم نے کیا، باغ میں آگ لگا دی تمام پھولوں پر، اتنی وحشت میں تمہیں بے مثال ہم نے کیا، چڑھتے سورج کا پجاری بنا دیا تو نے، ورنہ منظر کو اذان بلال ہم نے کیا، چڑھتے سورج کا پجاری بنا دیا تو نے، ورنہ منظر کو اذان بلال ہم نے کیا. ډېره مننه جی مینهوالو. پښتو کلام ته به راشو، پښتو ته به راشو. وایي چې زما غزل شي مرسډیزه، چې زما غزل شي مرسډیزه، ته به کله زمونږ خپل شي مرسډیزه، ستا په اوسپنو کې وینې د مزدور دي، د پټرولو سره تل شي مرسډیزه، ما ویل که زما مور به در کې ګرځي، پر رکشه باندې بدل شي مرسډیزه، ستا شیشو کې پښتانه بربنډ لیدی شي، په 4 روپیو شل شي مرسډیزه، مزدوران چې په زړو سپلو کې ګرځي، زردارانو ته اجل شي مرسډیزه، او خدای دې اور کا خو په خپله داسې اور شي چې په خپلو تیلو بل شي مرسډیزه، او زه به بیا د ډیرانی کاکا بچی شم، ته به بیا د بلاول شي مرسډیزه، او په غرور مې د بچو په خوا کې تیر شوي، د ټیکټر د لاندې دل شي مرسډیزه، او ستا د لاسه خلک سپک ګوري غریب ته، مړه سم شډل بدل شي مرسډیزه، او چې چکر ته پکې ټول مزدوران بوزم، د منظر د لارې مل شي مرسډیزه. ډېره مننه جی، ډېره مهرباني جی. استاد جی اخري کلمات تاسو ادا کړئ. منظر صاحب اخري کلمات به هم ادا کړو. تاسو خو ماشاءالله د اردو کلام هم پیش کړ، خو ستاسو یو ډېر د اردو ډېر زړ شعر ماته یادېږي چې تمہارے اتنے سے محبت نے بڑا کام کیا، تمہارے اتنے سے محبت نے بڑا کام کیا، تیرے اتنے سے محبت نے بڑا کام کیا، تمام خود کو کیا تم کو ناتمام کیا، شوق شہرت ہے ہم نے اس شہرت کے لیے نام لیا تیرا، تو شہرت ہے کہ ہم نے اس شہرت کے لیے نام لیا تو نام کو بدنام کیا. ډېر مینه او بس څه به وایي منظر صاحب، خدا به صرف ملګرو ته بیا اخره کې ریکویسټ وکړو، زموږ دا چینل چې کوم دی امام منظر آفیشل، یا زموږ د ملګرو دوه چینل چې نور کوم دي SH پروډکشن او میا سټوډیو، دا هم سبسکرایب کړي. نو دا به وایي چې هغوی به زموږ باندې احسان وي. بالکل ډېره مننه جی، مهرباني. مینهوالو انشاءالله د یو بل پروګرام سره به بیا حاضرېږو. ډېره مننه جی.
تر هغې دمه مونږ ته راکړه اجازت. سهیل ننګیال، امام منظر، ارباز اور سرفراز.